د هیواد د ښه پرمختګ لپاره طالبان په 11 ولایتونو کې مو 3,000 کسان له خپلو لیکو ایستلي. دوستانو، د سلامونو نیکو هیلې مو هرکلی کوم. هیله ده چې روغ جوړ به یې. د طالبانو له لوري تازه او ښه خبر. د طالبانو د لیکو د تصفیو کمیسیون وایي چې تر اوسه یې په 11 ولایتونو کې د خپلو لیکو د تصفیو بهیر مخ ته وړی او تر 3,000 پورې هغه کسان یې په نښه کړي دي چې له خپلو لیکو یې ویستي، چې د دوی له نومه یې ناوړه استفاده کوله او خلکو ته یې ستونزې جوړولې. د طالبانو د لیکو د تصفیو کمیسیون مشر دا هم وایي چې له خپلو لیکو تصفیه کې ډېرو دغو کسانو ته د دوسیې جوړې او عدلي او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي دي. مفتي حکیمي چې په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع وزارت سر مفتش هم دی، د دوی له اصولو سرغړونکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د تصفیې کمیسیون به یې پیدا او مجازات کړي. هغه له خلکو غوښتي چې په دې اړه شکایتونه او اسناد ورسره شریک کړي. د طالبانو د لیکو د تصفیو کمیسیون مشر نه دی ویلي چې د لیکو د تصفیو اړتیا یې څومره نور هم جدي ده او کمیسیون به تر کله خپل فعالیت ته دوام ورکوي. مخکې هم په یوه مرکه کې د ویلي وو چې د بیا ځلې واکمنۍ لومړیو کې د داعش یو غړی په دفاع وزارت کې د عمومي رئیس په توګه ټاکل شوی و. لطف الله حکیمي دغه کس په اړه نور جزئیات نه ورکړي.